په چین کې د کابل او اسلام آباد له خبرو اترو سره هممهاله پرون د پاکستان پوځي رژیم د ملیشو د اسلامي امارات د ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې د خوست ولایت په تڼیو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو له لوري د تېرې شپې بریدونو د پاکستان پوځي رژیم یا پوسته له منځه وړل شوې او 10 عسکر یې وژل شوي دي. سرچینې زیاتوي چې دغه عملیات د ملکي کورونو په نښه کېدو په غبرګون کې ترسره شوي. بل پلو د ایران او امریکا جګړه په پوره شدت سره روانه ده. مهمې پوښتنې دا دي چې آیا په یو وخت کې سوله او جګړه ممکنه ده؟ اسلام آباد ولې د افغانستان ملکي وګړي په نښه کوي؟ د امریکا او اسرائیل جګړه به کله پای ته رسیږي؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. تاسو انعکاس ګورئ. پر همدې موضوع د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر سیال وردک صاحب. زه کوربه یوسف خان لاله یم. وردک صاحب ستړی مه شئ، وخت د هم په خیر، خپرونه ته هم په خیر راغلی. وردک صاحب، جګړه او سوله هم مهاله ممکنه ده؟ سلامونه لاله صاحب، تاسو د برنامه ټولو لیدونکو ده. سوله او جګړه دا یو متضاده کلمې دي، نو په یو وخت کې ناممکنه ده چې موږ دواړو ته لاسرسی ولرو. نو کله چې جګړه پیل کیږي، د جګړې د ختمېدا لپاره موږ سوله رامنځته کوو. کله چې جګړه سوله ختمه سي، بیا موږ سولې هغه ورکوو. خو مهمه خبره دلته لالی صاحب دا ده چې کله پاکستان دغسې بریدونه کوي د سولې په وخت کې، مذاکراتو په وخت کې، دی کوشش کوي چې د خپل هغه نظامي ځواک، هغه نظامي فشارونه زیات کړي او هلته چې څه غوښتنې په مذاکراتو په دوران کې یا په دغه جریان کې لري، دی غواړي هغه ته زر ورسیږي او مقابل لوری دې ته قناعت ورکړي چې زه خو اوس هم زورور یم او اوس هم کولی شم هغه فشارونه کار واخلم. ته دا د ما غوښتنې چې دي دا ومنل شي. هدف د دې بریدونو چې تېره شپه هم ترسره سوي، یو دا خبره نه ده. موږ پخوا هم شهیدان دي چې په قطر کې سو، په دوحه کې یا په نورو کې چې کله مذاکرات کېدل، ورته عکس العمل پاکستان ښود. یو تنه پاکستان نه، دا پاکستان چې ده یو تقلیدي برخورد کوي. څه معنا؟ کله چې د حماس او د اسرائیلو مذاکرات به کېدل، هلته به د سولې خبره کېدل، هلته به په حماس باندې د اسرائیلو له خوا نه برید کېد. دوهم مثال موږ دا ورکولی شو، کله چې د ټرمپ او د ایران مذاکرات به په عمان کې یا په نورو هیوادونو کې ترسره کېدل، ورته به اسرائیل په ایران باندې بریدونه کول. یعنی هغه نظامي فشارونه به په مقابل لوري واردول. پاکستان د اسرائیل پالیسي تعقیبوي. پاکستان چې د اوس د امریکا او د اسرائیلو نه تقلید کوي. خو زه وایم چې افغانانو موږ بار بار دا خبره کړې او دا تاریخ ثابته کړې د افغانستان هغه پس منظر ته چې ورسو چې افغانان د پاکستان په مقابل کې متحد دي او د پاکستان نه چې د نړۍ د امپراتورانو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې او دغسې فشارونه د هیڅ کله پاکستان نه واردوي. خو مهمه دا ده چې دواړه هیوادونه د مشترکاتو د خپل ګټو پر اساس تعامل ته ورسیږي، سولې ته ورسیږي. تعامل برخې ته به راشو وردک صاحب. اوس مهال آیا پاکستان رښتونی ده مذاکرات غواړي، خبرې اترې غواړي، سوله غواړي چې دغه مسله او دغه کشاله په ټوله کې حل شي؟ ګورئ، دلته که چېرته موږ د تعامل بحث کوو، دلته زما په نظر هغه رښتینولۍ ته هغه نه ورځي. ځکه دلته د تعامل د دوه معاملو ترمنځ یا کاغذ چې غواړي، موږ مقابل کې هم څه غواړو تی. یعنی دلته د منافعو بحث ده، په تعامل کې د ګټو بحث ده. که هغه خبره بیا که چېرته صداقت و رښتینولۍ ته ځي، هغه بیا د اسلامي هغه ده چې موږ دواړه هیوادونه مسلمانان هستو، کرښه لرو یا فرضي کرښه دلته شتون لري، تجارت لرو، مشترکات لرو، مذهبي، دینی، فرهنګي، نور مسایل دي. هغه شیان که په صداقت باندې په دواړو ملتونو باندې پلیسي، دواړه حکومتونه بالخصوص پاکستان به ورته قضیې ته احترام ولري، صادقه اوسیږي، رښتینی اوسیږي، نو زه فکر کوم موږ کولی سو چې دغه بحرانونو نه راوځو، له دغه تاوتریخوالي نه راوځو، د سولې طرف ته لاړ سو. اوس پاکستان چې غوښتنې لري، هغه غوښتنې غواړي د تعامل په وسیله، بلکې د فشار په وسیله، نظامي فشار په وسیله باندې هغه په موږ ومني. یعنی پاکستان رښتونی دی که نه؟ نه ده رښتونی، بالکل نه ده رښتونی. یو تحلیل دا ده چې پاکستان وایي پروژه لري
امریکا ورته پروژه ورکړې، د امریکا خبرې مني، د امریکا په خبر باندې په افغانانو باندې برید کوي. اکثره کوم کسان چې دوی په نښه کړي ملکي وګړي دي. بالکل ګوري کله چې د پروژې بحث کوو، پروژه هم په ګټو باندې ولاړه ده. څوک چې پروژه‌ای کارونه کوي خو د خپل هغه مالی امکانات پکې ګوري، خپلې ګټې پکې ګوري. دا چې امریکا دوی ته پروژې ورکوي، امریکا دوی ته هغه د پروژو په وسیله باندې دوی ته وظایف او هغه خپل مسؤلیتونه دوی ته ورته تعریفوي چې دغه کار وکړي، موږ مقابل کې دا هغه مالی امکانات درته برابرو. نو دلته بیا د رښتینولۍ بحث له افغانانو سره بلکې نه راځي، د رښتینولۍ بحث، وفاداري بحث له امریکا او د پاکستان ترمنځ راځي، ځکه هلته د دوی د پروژې بحث ده. که چیرته دا پروژه په افغانستان کې د دوی په وسیله باندې چې اوس هغه کړی تطبیقیږي، یعنی دوی امریکا ته رښتینې پاتې کیږي، نړیوالو استخباراتو له ګټو لپاره رښتینې پاتې، نه د افغانستان د مظلوم ملت لپاره. جګړه د پاکستان اوس مهال په ملي ګټه کې ده، درست؟ بالکل نه، دلته بحث د ملي ګټو نه ده. ملي ګټې که چیرته موږ تعریفو، بیا د هغوی ملت ته دا خبره راجع کیږي. دلته ګټه د چا ګټې دي؟ دلته ګټې د استخباراتو دي، ګټې د امریکا دي. که چیرته دا جګړه د پاکستان د ملت د عقایدو لپاره وای، د ملت د ملي ګټو لپاره وای، نو بیا د پاکستان خلک ولې ځان، یعنی پاکستان ملت خلاف دی چې باید د جګړه ترسره نشي. پاکستان اکثره علما، د پاکستان ملي خلک، د پاکستان ګوندونه، هغه غټ ګوندونه تاسو وګورئ، بار دوی غونډې کړي. حتی پېښور پښتونخوا کې جرګه وسوله چې د مخنیوي لپاره باید موږ سره جرګه سوکینو، هغه خپل هغه کوم ستونزې مسایل چې دلته بحث د استخباراتو ده. که تاسو پامي د عاصم منیر چې ده، یا دغه حلقه چې په پاکستان کې حاکمه ده، دا رژیم چې ده، دا چا لپاره کار کوي؟ د امریکا لپاره کوي، اسرائیل لپاره کوي، تر څو دا سیمه او دا منطقه مصروفه وساتي او د خپل هغه لپاره جګړې ته دوام ورکړي. چین منځګړیتوب کوي وردګ صاحب، دغه خبرې اترې په اورمچي ښار کې روانې دي، هیاتونه هم تاسو به حتما لیدلي چې په کومه کچه باندې لیږل شوي د دواړو لورو څخه. دغه خبرې اترې په که بیجینګ کې ترسره شوې وای، هیاتونه یو څه لوړ پوړي وای، حداقل د وزیرانو ته سطح پورې وای، دغه خبرې اترې به نورې هم جدي پرمختللې او ښې نه وي؟ ګوري، اول خو دغه ځای چې انتخاب شوی دا ځان ته په سیاسي لحاظ باید موږ مشخصه کړو چې دا ځای ولې انتخاب کړی. دلته څو دلایل دي. یو خو دا ده چې دا سیمه چې ده، کله چې د واخان بحث کیږي، کله چې د سوپیک د پروژې بحث کیږي، دا سیمه چې ده د جغرافیایي لحاظ باندې مشترکه نقطه حسابیږي، یعنی د اقتصادي او د سیمې د وصل نقطه بلل کیږي، هم له پاکستان، افغانستان او له چین سره. یعنی دا سیمه د همدې لپاره انتخاب کړي. دوم دغه جغرافیایي لحاظ باندې دا سیمه د تروریزم په مقابل کې یو مشترکه نقطه ده چې د تروریزم په مقابل کې جګړه وشي. که تاسو پام کړئ، سنګیانګ چې موږ کله وایي چې دغه مرکز اورمچي ده، دلته ډیر مسلمانان دي، دلته غیور حرکتونه د چین په مقابل کې جګړه کیږي، او دا انتخاب هم همدې لپاره ده، او دا خبرې هم د دې لپاره دي چې مذاکرات کیږي. یعنی هلته خپل هغه برخه هم ګوري چې باید د سیمه انتخاب شي چې سولې طرف ته لاړ شو، د امنیت طرف ته لاړ شو، د ثبات طرف ته لاړ شو. او بل په اقتصادي لحاظ دا د وصل نقطه ده، او دغه مرکزیت هم چې انتخاب کړی چې درې واړه هیوادونه باید په اقتصادي لحاظ دا سیمه وصل کوي، اقتصادي منافع د درې واړو هیوادونو په دې منځ کې مشترک اوسي. خو په تاریخي لحاظ که موږ وګورو، چین دایم کوشش کوي چې داسې یو نقطه انتخاب کړي چې هغه مشترکات هم ولري او مثبت پیام د راتلونکي د هیوادونو لپاره هم ولري. د مذاکراتو پایله تاسو څنګه ګڼئ؟ خو تر اوسه څه خپاره شوي نه دي؟ نه، ستاسو عام تفکر، تحلیل البته په دې اړه باندې. که چیرته موږ ثوابتو ته ورسو، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم مذاکرات پخوا سوي یا د امارت اسلامي ځواک ته د رسېدا لپاره تر اوسه پورې، نو موږ تر اوسه هغه مثبتې پایلې چې د ملت ترېنه تمه کیږي، د حکومتونو ترېنه تمه کیږي، هغه ته نه یې رسېدلي، تر اوسه پورې هغه ته نه یې رسېدلي. خو زه وایم هغه موږ په دې باندې یو بل بحث هم درلوده، که تاسو پام دا چې موږ وایو پروژه امریکا ورکړې ده، جګړه د امریکا لپاره شروع شوې ده،
جګړه د استخباراتو یا د استخباراتو د ګټې لپاره شروع شوې ده خو دلته بیا بحث دا ده چې هغه کسان دلته راغلي دي او مذاکرات کوي چې دا د نور په وسیله باندې دلته یا د نورو لپاره کار کوي خو زه وایم هغه اساسي ریښه که چېرته مونږ وګورو زه فکر نه کوم چې مونږه دایمي سولې دایمي ثبات ته ورسي دغه جګړه به همدا شکل باندې دوام کوي موقتي به وي. پاکستان به څومره وخت موقتي به وي کله به درېږي د اوربند په نامه کله به بیا کونړ تر کوم وخته وردګ صاحب دغه د 88 کاله خصوصي د هیوادونو د پاکستان مسله خو یو څه نوې منځته راغلې ده پخوا یې په دغه شکل نه ده راغلې دا حتی د داود خان له وخت نه ته دا سلسله وګورئ تر اوسه پورې دا تاریخي پس منزل لري چې همدا سیمې د دوی په وسیله باندې دا اسلامي امارات اوس څه کول پکار دي چې د دغه وضعیت څخه مخنیوی وکړي خو په ټوله کې که چېرته مونږه اسلامي امارت په ډیپلوماتیک لحاظ یا په هغه ډیپلوماسۍ ته وګورو خو بیا مونږه بیا هم نړیوالو ته باید مراجعه وکړو ځکه هغه نړیوال مراکز نړیوال هغه سازمانونه چې دي هغه په یو وسیله باندې کولی شي دا مسایل حل کړي ولې که چېرته بیا د حکومتونو ترمنځ دا بحث کېږي یا د ملتونو بحث کېږي بیا مونږه باید هغه څه ترلاسه کړو چې د دغسې بریدونو د مخنیوي ظرفیت په ځان کې پیدا کړي داسې بریدونو هغه توانایي په ځان کې پیدا کړي لکه نظامي تجهیزات دي دا ډېر ستاسو خبر دا ده چې جګړه راتلونکې ده جګړه درېدونکې نه ده باید اسلامي امارات هم ځان تجهیز کړي درست ګوري که له آدم علیه السلام نه تر اوسه پورې وګوري چې بشر دې نړۍ ته راغلی ده تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې سوله نه ده حاکمه سوې ځکه د حق او د باطل جګړه دایم دوام لري ځکه چې امریکا اوس یو چاته وایي خو دا خو باطل ده نو د باطل په مقابل کې مسلمان مسؤلیت لري چې مبارزه وکړي جګړه وکړي هغه سیاسي امکانات هغه نظامي امکانات ترلاسه کړي تر څو د خپل د ملت د ساتنې لپاره د جغرافیې د ساتنې لپاره د خپل د ارزښتونو د ساتنې لپاره یو څه ته ضرورت دي په دې باندې او بل د ملتونه ډېر مهمه دي په دې کې رول ادا کولی شي که چېرته د پاکستان ملت په واقعي شکل او حقیقي ډول وغواړي چې د دې د مخنیوي لپاره راپورته شي او په نظام باندې فشار راوړي او سرکونو ته راوځي او دغه عاصم منیر ده یا دغه حلقه دې ته مجبوره کړي چې له جګړې نه لاس واخلي که تاسو پامې پښتونخوا چې کوم تجارانو کوم دکاندارانو کوم هغه امکانات چې له افغانستان سره دوی تجارت په برخه کې دلو هغه اوس فلج دي له یو فقر سره لاس وګریوان دي له تنګدستي سره لاس وګریوان دي له مشکلاتو سره لاس وګریوان دي ځکه دا جګړه پنجاب ته دومره ضرر نه رسوي لکه کومه جګړه چې پښتونخوا ته ضرر رسوي دغه 15 میلیونه پښتانه چې په دې کرښه باندې پراته دي دوی ته ضرر رسوي نو دغه 15 میلیونه که واقعا غواړي چې جګړه له منځه لاړ شي دوی کولی شي چې تاثیرګذاره رول په دې کې ادا کړي د ایران او امریکا مسله تاسو څنګه ارزوئ ټرمپ کله وایي که هرمز تنګی خلاص نشي دوزخ به راوپرځېږي کله وایي چې جګړه به نوره هم شدیده شي کله وایي چې په ملکي تاسیساتو باندې به برید وکړي دغه خبرې اترې تاسو څنګه ارزوئ آیا دغه جګړه به هم شدیده شي خو یو خو که چېرته مونږ ټرمپ بحث کوو یو د امریکا بحث ده بل ټرمپ چې یو هغه د امریکا د سیستم له لارې چې کوم نور رئیس جمهوران قدرت ته رسیدلي له هغې لارې نه دغه پروسه یعنې په کامله توګه نه ده طی کړې یو مسله ده دویمه خبره چې کله ټرمپ د امریکا راسته راته مونږ دا خبره کړې وه چې امریکا د افول طرف ته بیایي ولې دا خبره مونږ کړې ځکه چې د امریکا متحدین ټول له لاسه ورکړه که تاسو د ناټو بحث کوو او که چېرته د دوی د نورو سازمانونو کې د دوی کوم رول چې امریکا له هغه نه ووته یعنی ټرمپ د امریکا د هغه ستراتیژۍ پر اساس برخورد د خپل له هغه سره ونه کړه لکه د خپل د فکر پر اساس یا د خپل د هغه اقتصادي کوم نظریه چې د لري په هغه اوس مهمه خبره چې په منځني ختیځ کې کومه جګړه شروع ده زه په دې عقیده یم تر اوسه خو موږ نسو دا فیصله کولی چې څوک برنده ده او څوک نه ده برنده خو په جګړو کې چې تلفات او زیانونه مالي هغه چاته رسیږي خلک وایي چې دا بایللې ده خو زه وایم امریکا ځکه دا خبرې کوي چې زه جګړه ودروم یا له جګړې نه راوځم
دلته څو مهمه مسلې دي. اول خو کوشش کوي چې په منځني ختیځ کې چې کوم د متحدین دي د امریکا یا د منځني ختیځ کوم هیوادونه چې دي چې هغه هم کېدای شي په پټه باندې د جګړې طرفداران واوسیږي، ځکه ایران په یو نوع د دوی سره رقابتونه درلودل، په سیمه کې دوی حرکتونه روزل دي د منځني ختیځ د هیوادونو د نارامي لپاره یا د خپل د اهدافو لپاره. هلته موږ او تاسو دې شهیدان اوس ځکه دا خبره کوي چې د جګړې کوم خسارات چې دي دا په د هیوادونو باندې واچوي چې دا غني هیوادونه هم دي او امکانات هم ډیر لري. یو دا مسله ده. دوم مسله دا ده چې په دې کارونه غواړي چې هغه ناټو دې ته را مجبوره کړي چې له امریکا سره چې دې جګړه کې په مستقیمه ډول دخیل سي. د دومه دریمه خبره هغه هیوادونه چې له هرمز تنګینه ګټه پورته کوي، یعنی دلته منافع مشترک دي، دغه هیوادونه هم په یو مستقیمه ډول د ایران په مقابل کې راپورته کوي او د ایران په مقابل کې ودرېږي. که دغه درې کارونو ته ټرمپ ورسیږي یا امریکا دغه هدف ته ورسیږي نو بیا به د ایران په مقابل یا د ایران په مقابل کې د امریکا هغه قوت او ظرفیت او قدرت به لا زیاتیږي. فکر کوئ دغه پریکړه د ټرمپ شخصي پریکړه ده که نه د پینتاګون، CIA، سنا ترڅنګ ټول ستر سازمانونه چې دوی لري د دوی ګډه پریکړه ده چې په ایران کې جګړه وکړي؟ تر اوسه پورې چې سنا یا کانګرس د دوی چې کوم ویلي دي چې د ټرمپ له د کار سره دوی مخالفت کړی ده، تر اوسه پورې دوی امریکایان ټول په دې نظر دي چې دا جنگ مونږ نه ده شروع. حتی ټرمپ ویلي چې دا جنگ د مونږ د وزیر د دفاع دا کار کړی ده. یعنی دوی ترمنځ یو رقم یو روښانه دریځ د دې جګړې لپاره نه و، یو وحدت د جګړې لپاره نه و. لکه څنګه چې موږ د عراق مسله را یاده کړو، که څنګه موږ د افغانستان جګړه را یاده کړو، هلته دوی له ناټو سره په یو مشوره باندې یو وحدت باندې دا جګړې شروع کړي. ولې نن زمان دا جګړه متفاوته ده او متحدین پکې شامل نه دي. نو ځکه موږ کولی سو چې ټرمپ هغه د خپل د خوښې یا د خپل دغه کوم استخباراتي و هغه چې هغه به ورسره یو څه توافق کړي، ولې په عموم کې ټول امریکایان راضي نه دي په دې اړه باندې. بحث راټولو اوس باید څه ترسره شي په ټوله کې، هم د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې، هم د منځني ختیځ په بحران کې؟ خو که چیرته موږ په سیمه کې ګورو، که اقتصاد وي، که امنیت وي، که دا ټول هغه عناصر دي چې دا په سوله کې تضمین کیږي. دا ملي ګټې او ملي منافع چې دي دا په سوله کې موږ تضمینوی سو. نو اوس اسلام آباد یا دغه رژیم ته هم پکار دی او افغانستان حکومت ته هم پکار دی چې سول طرف ته لاړ سو، سولې وکړو او مذاکرات یو پایله ورکړي، یو پایلې ته ورسیږو. دا د افغانستان د ملت او د پاکستان د خلکو په ګټه دي زما په نظر. منځني ختیځ نه ولې منځني ختیځ فعلا داسې یو حالت ته روانه ده، زه فکر نه کوم چې موږ دقیق ویلی سو چې واقعا دا جګړه به یو مثبتې په هغه وکړي. ولې که دوام پیدا کړي جګړه، دوام پیدا کړي او بریدونه شدت پیدا کړي، د دې څو اړخو باندې منفي تاثیرات په سیمه کې ولري، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په امنیتي لحاظ، هم په تجارتي لحاظ، دا سیمه به ورسره متضرره سي. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید اکبر سیال وردګ صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کورم آباد چې وخت مو راکړ. مننه تاسو. عزتمندو لیدونکو انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.